کتونکو موږ راغلو بیا هم هغه د مکې جي ته لکه څرنګه تاسو ته موږ وویل دلته د مکه سوی ده او بالکل مین نورنګ سنټر چې دلته یو امیر صاحب دا چې هغه دلته سبزي خرچوي دلته د مکه چې کومه سوی ده په دغه د مکې چې دلته ټول کاروباریان و دلته او دلته دغه سازګار اډاول لا کرکته ما لکه څرنګه موږ خبرو کړله دلته به ګاډي دي چې نه خطلل وتل به دلته مخامخ تاسو کتلی سو دا د مکې ځای ده نو دلته کاروباریان چې کوم دي د پکوړو وایسو د سبزي وایسو د امیر صاحب سره خبرې کوو چې کله دلته د مکه اوسله دلته سره یې وایي چې موټر سایکل و هغه موټر سایکل شی بارود شي سوي ورسره امیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام امیر صاحب د مکه اوسله خپل کاروبار دلته کوي څه دی ولې څه در باندې تیر سلله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یو غټه سوا چې داسې لکه مثال په پوره خو مخکې چیرې دا شی نه دي لیدلي په دې علاقې کې نه په پوره په وخت کې خو ډېر بهتي زیاتي هغه حادثه وه په دې من چې زه داسې تلم هغې نه رانه خپل دکان ته او چې زه دکان ته رسېدلم د مکې جي ته تللی وې د دې د مکې جي پر زه لاړم دلته مو یو ملګری و هغه سره مې لاوسله نو هغې نه بعد زه خپل جي ته بیا رالم د کاروبار جي ته چې زه جي ته رسېدلم چې یو داسې دم رایسو او دم والي سره چې کوم کنه ډېر بېحده حال و چې نه مو بېچه بچې لیدل او نه چې پته ورته لګېدله خو لکه موږ ملګري چې کوم کسان ول بچې شهیدان سول پولیس والا بچې شهیدان سول او ډېرې رشکې لکه مثال دلته زرنج ول وې تیز رفتار رشکې وې ټولې بچې لکه مثال دي چې زنه نه وې چې وړکړه چې دي نو دا ډېر کسان لکه مثال دی چې ټول لکه مثال زخمیان دي چوک په چې مړه چې کله د مکه کېدله تا نظر دلته ګاګدو ته ولاړ و نظر دې دو طرف ته و خلکو بیا څه وسله چې کله د مکه وسله ته چېرته لاړلې د مکه چې کم ټیم باندې وسله نو دلته ښه راشو په دې ټیم باندې خو رش ټیم باندې هر سړي منډې والي چې دا یې تکړه سړی چې چیک کړلې نو دلته موږ خپل لکه مثال خپل ګاډي پرېښلې خپل کاروبار مو پرېښو هغه سیټ ته واوښتلو خو چې بیا راورسېدلو خپل ځای ته نو هغه حالات مو ولیدل چې نه کتلو کسان ډېر کسان پکې زخمیان ډېر کسان پکې مړه نو ډېره بې انتها زیاتوب حالات وشو عمر به دې څومره وي بیا دې په ژوند کې داسې کتلې لوی اختر روان ده او ډېر افسوسناکه واقعه الحمدلله عمر مې تقریبا داسې 45-46 سال عمر مې جوړېږي او تر اوسه پورې ما داسې یو دا ډز نه دی لوېدلی نه مې داسې دمکه لیدلی دی نه مې داسې حالات لیدلي لورنګ خو یو امن ځای و ډېر امن پسند ځای و لورنګ چې دا کیسې جوړې شوې نو دا خو د امن ځای ختمېدو ځای شو بیا به دلته کاروبار زړه دې څومره ډک زړه دې څومره فیصله درکړله ځکه چې دلته ته کاروبار کوي دا څومره چې و دا خو کاروباریان و ویل کېږي صرف 2 ټریپه کال شهیدان دي ما تقریبا دي چې تقریبا نه د چا کم سے کم پلار می کاروبار کړو هغې نه بعد زه کاروبار تر وتلی سن 1992 نه زه کاروبار تر وتلی خو 1992 نه ما داسې حالات نه دي لیدلي چې کوم حالات نن ما ولیدل او هغې نه بعد د نن کوم تکلیف جوړ شو دا تکلیف ما چېرته نه دی سن 1992 نه زه دلته کاروبار کوم او نن ما دا لکه مثال دا تکلیف ولیدو او دا تکلیف ډېر امیر صاحب د مکه څومره زوراوره وه لکه څرنګه مطلب چې رس خو به ډېر لرې جي پورې تللی بیا نه قسم شهیدان 25 نه زیات زخمیان ز هسپتال نه اوس رانه څومره زوراوره او څومره ډار ته باندې تېر څه دومره زوراوره وه چې ما ویله چې که په ما په سر باندې دا شی واچېدل بلکې تقریبا داسې 20-25 قدمه فاصلې چې ما سره لکه مثال سوې ده خو لکه داسې و چې لکه وکړه ما سره سوي هېڅ څه لیدل نه سوله تپه تېره جوړه سوله لوګي ولل او ګرده جوړه او بیا ریسکو ډبل 1 ډبل 2 څومره ټایم سره ورسېدل پولیس څومره ټایم سره ورسېده پولیس الحمدلله ډېر تیزي سره راغی دوته دې الله قدر عزت ورکړي الله رب عزت دې زندګي چې برکات واچوي چې ګرده ختمېده دو رسېدلي دو ازیر ولل او هغې نه بعد اسکول چې کوم دي هغه ریسکو 11-22 نو هغه لکه مثال ارجنټ لسیر ورسېدل بلکې دې جول ورسېدل لکې نه ورسېدل دلته چې کوم لل دا غونډه الحمدلله ټولو ته ورسېدل خبرو کولو ډېره زیاته مننه شکریه مهرباني اوکې الله حافظ موږ سره نورنګ هسپتال چې موجود دلته 11-22 چې کوم د هغه هلې ځلې روانې کړي دي او کوم زخمیان چې کوم دي شهیدان یې دلته هسپتال ته رسولي دي زخمیان چې کوم دي هغه بند یې وړله موږ سره دلته 11-22 ولاړ دغه سره معلومات کوو بایجان که خپله نامه راته وښیه ولږ کې د دې حال راکړې چې تاسو څومره دلته ریکور کړه څومره مو بند ته ورسوله السلام علیکم ما نام عبدالنواز خان ریسکیو ډبل 1 سټیشن هاوس انچارج رایناوره جی موږ دلته نه تقریبا 4 ګاډي مفصلي دي دا پنځم ګاډي وسی او ته پنځو ګاډو چې موږ 10 کسان ریفر کړو بنو ته او نور ګاډي هر روان دي بنونه مو غوښتل نیر موږ چې کوم ډیسټریکټ ته بنونه مو ریکوست کړه د 2-3 ګاډي غن روان دي نور سټیشن نه ګاډي روان دي او تقریبا ته نه خوشګواري واقعي چې
اته کسان ډیډ باډي موږ ریکور کړل اته شهیدان شوي دي او زخمیان به زخمیان تقریبا 25-30 کسان زخمیان دي دا خو دلته خو ډیر ویل کېده چې ډیر کم دا خو زوراوره چاودنه وه نه دا خو ډیر غټ بلاست ځکه چې دا یو د نورنګ مین پټک ته او بده باندې انتهایی راشي او هر قسم سواري او دلته ګاډي دریږي او فیزي کوزيږي اړې غونې سیستم دا لہذا دغه وجه مریضانو غزيات ده دلته چې کله تاسو راوځي خطرناک سمره او بنو شي هم بیا خو مطلب چې بون تمر سره ریفر کړی دي کنه دا ټول سیریس پیشنټ ګور ریفر کوو چې کوم سټیبل دي معمولی نوعیت ول زخمي دي موږ دلته ټریټمنټ کوو ډاکټران لګیا دي ټول عمله لګیا د ریسک ډبل 1 تقریبا مش 15 اهلکار د سټیشن نورنګ نه په ډیوټي باندې دي اوس او په دې شي حساب په دې شي مشران مې هم ولیدل په دې شي ماشومان زنانه سوکو کا ماشومان ستا زنانه ستا تقریبا 2 زنانه موږ ریفر کړل او اوس په واټس باندې یو 2-3 نور موجود دي ډیره زیاته مننه خبره کوله شکر مهرباني کتونکو زه هسپتال په طرف باندې روان یم دلته 1122 چې کوم دي هغه ډېر په تیزي سره مطلب درومي دلته خلک چې کوم دي هغه خپل عادت کوي دلته ګڼه جوړوي نو چېرته دلته ډزونه هم روان دي نو دا پته نشته ده چې آیا دا ډزونه د څه وال دي د څه شي وال دي سره خو بیا هم که زه وګورم پولیس د باو دپاره ډزې هم کوي دلته نو کتونکو زه که بیا وګورم چې دلته نورنګ دغه ډېر مین ځای و دلته به ټریپ کوله ډیوټي کوله او دغه سنټر چې کوم د دلته د ګاډو اډولله او دلته به خلک چې کوم دي سوارۍ به تللې راتللې به سره نو لکه مروت چې ډېر زیات امن راغلی پولیسو امن کمیټیان و چې کوم دي هغو ډېر امن برقرار کړی و سره په مختلفو علاقو کې کمیټیانې هم جوړې شوې دي خو دلته دا ډېره وخته بعد یوه چاودنه ده لکه څرنګه ما خبره وکړله چې دلته په بنو شی دماکه شوې وه دلته شی چې کوم دي په دې چې باندې به ډیوټي کوله او ذرایع وه چې 2 شهیدان هم دي خو بیا موږ که هسپتال ته ورسېدو هسپتال ته ګورو چې آیا هلته څه پوزیشن ده خلکو ګڼه ده دلته موږ کوشش وکړلی خو خلک ډېر زیات خاموشي اختیاروي او هر سړی پریشانه دباو ځکه چې زموږ جوماتونه محفوظ نه دي زموږ بازارونه محفوظ نه دي زموږ کاروبار محفوظ نه ده نو دلته څومره کاروباریان وو هغو سره چې ما خبرې کولې ډېر زیات پریشاني به پریشانۍ سره مخامخ او دلته د پولیس چې کوم دي هغه روان دي سره مطلب دلته پولیس ډېر ګاډي چې څومره افسران دي هغه راځي د شاه خپلوان دي دا زه اوس رانلم سرای نورنګ هسپتال ته راورسېدلو نو هسپتال چې کوم ده هلته ګورو چې دغه څومره شهیدان دي دلته څومره شهیدان شوي دي نو خدای دې دلته امن راولي چې څومره هم که موږ ګورو د هر سړي په مخ باندې خفګان ده هر سړی پریشانه ده او هر سړي د خپل تپوس کوي چې آیا زما ورور زوی خو به نه وي پکښې زما خپلوان خو به نه وي که زه وګورم چې زه هسپتال ته راورسېدم دلته ډېره ګڼه ګوڼه ده نن په هسپتال شي هم او هر سړی ترپ وایي هر سړی لګیا دی او 11-22 چې کوم دي 1122 والا هغه دلته لګیا دي هلې ګولې کوي سره او دلته زخمیان به هم وي پکښې نو موږ ګورو سره چې آیا دلته کتونکو ریسکو 1122 چې کوم دی هغه ډېر هغه سیمبلسونه هم دي رسولي نو دغه تاسو ګورو په پرایویټ ګاډي شي به دا زخمي چې کوم ده هغه بونو ته وړل کېږي بونو ته به یې وړي سره خو بیا هم که موږ وګورو دلته چې امن ډېر زیات خلک پریشانه دي خلک راغلي دي او هر سړی دلته زنانه مې هم ولیده چې راورسېدلې دلته مې ډېر خلک ولیدل نو بلکل دغه په پرایویټ ګاډي چې کوم ده دغه زخمي چې کوم ده هغه اوس په بونو ته وړي او ښه ده سره خو 9 کسان یا 10 کسان چې کوم دي زخمي انجر 5 کسان چې کوم دي هغه شهیدان شوي سره نو دغه پرایویټ ګاډي چې ریسکو 1122 بار روان دغه بل ګاډی 1122 راورسېدلی سره خو موږ ګورو چې څه کېږي څه نه کېږي سره کتونکو دغه زه اوس هغه ایمرجنسي جي چې ولاړ یم دا ډي پي او راغله او ډي سي لکې راغله او دا اوس لاړل او هغو د هسپتال دوره وکړله بیا که موږ وګورو دلته زخمیان چې کوم دي هغه بار یو تر بله لار پر درومي سره او دغه د هسپتال ایمرجنسي جای د سره دغه ډي سي چې کوم ده دغه د واپس لاړلی او مطلب هغه نه بعده که موږ وګورو دلته 1122 ګوره دلته زه حیران یم
یو کس وایي چې افسر ته لار ورکړه ایمبولنس ودراوه عجیبه خبره ده ایمبولنس زخمیان هم دي او افسران دومره وار نشي کولی چې هغه وایي چې ته د افسر ته لار ورکړه او د ایمبولنس ودراوه نو دومره احساس نشته دلته خلکو سره که زه وګورم او دغه زخمیان چې کوم دي هغه ګڼه ګوڼه د هسپتال چې دا د لګیا د سره خلک ګڼه ګوڼې بعد یو بل طرف ته درومي سره او نور چې کوم دي نو موږ داسې بهر ته ځو او دلته چې کوم راوړېدل 9 کسان شهیدان شوي دي او 15 چې کوم دي ډبل ون ډاکټر سره موږ انټرویو کړل هغه 15 راوړل خو اوس دغه ځوانان چې کوم دي دغه د اینې په لاسو شي دي او غریبان روان دي سره طرف تر باندې سره بیا ګورو چې مختص کیږي سره ازي سره ډیره زیاته مهرباني کدونکو لکه څنګه ما خبرو کې دلته ګربای سره سره ډبل ون ډبل چې کوم د هغه د انګلیس ډیره زیاته کمی ده نو دغه پرایویټ موټر چې کوم دی هغه راغلي دی او دلته زخمیان چې کوم دی هغه په پرایویټ گاډو شي موټرو شي وړل کیږي نو دلته په کار واچي اوس بونو نه راغلي کارک نه ډیر ټایم اوس د دې د مکه خو بیا هم موټر سره ډبل ون ډبل سره خبرې وکړل هغه ول چې موږ په انګلیس 3 کسان موړي دي 25 کسان زخمیان شوي 8 کسان شهیدان شوي دي نو دا پرایویټ گاډو شي ډیر د افسوس خبره ده چې دومره غټه دماکه او تر اوسه پورې انګلیس چې کوم دی هغه ډیره کمی ده دغه بل زخمی چې کوم ده هغه هم تاسو وګورئ چې دا د رمان کړی ده ابو بل موټر ته خزاینه ده خلک چې کوم دی هغه غڼه ګونه هر سړی د خپل زوی ورور د پاره لګیا ده بونو ته رسي نو ډبل 1 ډبل 2 کزو ګورم دلته لګیا دي خو په کار و چې اوس بونو نه مختلفو علاقو دلته رسیدلی او دغه زخمیان چې کوم دي دغه په وخت باندې رسولي بیا کوم وګورو دغه سہولیات په هسپتالو کې ډیر زیات کم دي دغه بل انګلیس چې کوم هغه هم شته ورسېدلی او اوس په دغه نور انګلیس او خزوي دغه زخمیان چې کوم دي او دلته بار خلک چې کوم دي نوي انګلیسونه راځي او بیا هم ډیر زیات ټایم ولګېدل دغه زخمیان دلته په هسپتال کې پراته او اوس د بونو دغه ریفر کوي ډیر زیاته مهرباني